السلام علیکم دوستانو. د اسلامي امارت د مشرتابه غړو د کرکټ بورډ له رهبرۍ او لوبغاړو سره ولیدل. د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر او مذاکراتي ټیم غړي ښاغلي انس حقاني او د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیک د افغانستان کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي او د ملي لوبغاړو سره ناسته ترسره کړه. په دغه کتنه کې د اسلامي امارت مشرتابه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او لوبغاړو ته د هر راز همکارۍ او ډاډ ورکولو ترڅنګ لوبغاړي واڅول ترڅو د تیر په څیر هیواد ته بریاوې ترلاسه کړي. د اسلامي امارت د سیاسي دفتر او مذاکراتي ټیم غړي انس حقاني خپلو خبرو کې خوښي وښوده چې د کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته ګڼې لاسته راوړنې راوړې دي. ښاغلي حقاني زیاته کړه، موږ د کرکټ په ملي لوبغاړو ویاړو چې د ګرانو هیوادوالو د خوښۍ سبب ګرځي. موږ په خپل وس او توان افغانستان کرکټ سره همکار یو او ملاتړ یې کوو. هیله لرو چې زموږ ملي لوبغاړي په راتلونکي کې هم د هیواد لپاره نورې بریاوې ترلاسه کړي. د ویناوالو له ډلې د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیک هم خبرې وکړه. د کرکټ ملي لوبډلې په بریاوو یې خوښي وښوده. ښاغلي وسیک له کرکټ څخه خپل ملاتړ اعلان کړه. ویل ورزش د روغتیا ضامن دی، نو په همدې اساس هر هغه څه چې روغتیا ته ګټه لري موږ یې ملاتړ کوو. نوموړي زیاته کړه، خوښ یم چې د اتلانو سره په یوه ناسته کې ګډون کوم او له دوی هم هیله لرو چې د تل په څیر افغانستان ته بریاوې راوړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي د افغانستان اسلامي امارت له رهبرۍ او راغلو غړو څخه مننه وکړه چې له کرکټ او ملي لوبغاړو څخه ملاتړ کوي. ښاغلي فضلي وویل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په ملي روحیه سمبال دي. همدا لامل دی چې تل یې هیواد ته بریاوې ترلاسه کړي دي او راتلونکي کې به هم د پام وړ لاسته راوړنې ولري. ښاغلي فضلي د خپلو خبرو په دوام کې زیاته کړه چې په راتګ سره به یې د کرکټ په برخه کې غوره رامنځته کړي او هڅه به وکړي ترڅو له دغې لارې هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي. د ناستې په پای کې د لوبغاړو په استازولۍ د ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي خبرې وکړې او د اسلامي امارت له مشرتابه څخه د مننې ترڅنګ په راتلونکي کې د بریاو ترلاسه کولو ډاډ یې ورکړ. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.